سلام علیکم زما د قدر وړ او محترم افغانانو، الله مو خوشحاله سلامات سرفراز لره. په دنیا کې مشکلات تکالیف دا تنها پر یو انسان نه، دا چې څه انسانیت موجود دی الله رب العزت په امتحان او تکلیفونه راولي. دا د دې په خاطر باندې چې د هغه انسان د مسلمان هغه درجات لوړ کړي. هغه افغان پلرونه او میندې چې خپل اولادونو د مایانو د خوراک کوي په هغه غیر قانوني لارو لیږي چې هلته د هېڅ د انسانیت شتون نشته دی. هغه انسانان هلته موجود دي چې هیڅ په انسان او مسلمان باندې رحم نه کوي. هغه پلرونه او میندې چې د دې خواهش لري چې زما زوی به لندن ته امریکا ته دې ملک ته هغې ملک ته لاړ شي، زه به داسې بلډینګ لرم، داسې جایداد به لرم، داسې موټر به لرم، داسې کش و پش به مې جوړي. ولې د خپل اولاد نه خبر نه چې په څه حال باندې دی. هغه پلرونه چې خپل اولاد قصدن په بدبختۍ کې اچوي او په تکالیفو کې اچوي، د هغو پلرونو او میندو نه غواړم چې د الله په خاطر باندې خپل اولادونه په دومره تکلیف مه پیرزو کوئ. هغه افغانان چې په واقع د دې شوق لري چې زه به داسې بلډینګ لرم، داسې به یم، داسې به یم، د خپل اولاد په قصه کې نه، او دا خواهش لري چې زما اولاد خارج ته لاړ شي، راځئ زه ستاسو اولادونه خارج ته لیږم. ستاسو د یو اولاد په سر باندې عادي مصرف چې دی $2000 راځي. 100 کسان د راشي $2000 د راوړي، دا $1,00,000 جوړیږي. په $1,00,000 باندې په افغانستان کې داسې قوي فابریکه جوړیږي چې ستاسو د ټولو اولادونو کار به پکې جوړي. نو د خپلو افغانانو نه غواړم، همدارنګه د خپلو میندو نه غواړم چې کوښښ وکړئ په غیر قانوني لارو باندې خپل اولادونه مه ضایع کوئ. داسې قسم ویډیوګانې ما ته را رسېدلي چې زموږ د افغانانو هغه ځورېدل، هغه وهل او ډبول چې زه وینم، باور په الله کې د زړه نه مو یو الله خبر دی. تاسو فکر کوئ چې مجاهدین به کش و پش جوړي، هر څه به جوړي. باور تاسو په الله وکړئ د دې ملت په خاطر باندې 90% مجاهدین تر ننه پورې په مړه خېټه ډوډۍ نه ده خوړلې. دا د دې په خاطر باندې چې دې ملت موږ سره مشقتونه تکلیفونه ګاللي دي. موږ په دې ملت باندې د سوري شکل لرو. موږ په واقع د دې ملت ته وفادار یو، د افغانستان ته وفادار یو. موږ هغه څه غواړو چې زما افغان رور پکې هوساوي او زما د افغان رور آینده پکې خوي. نو بیا هم په محترم افغانانو باندې غږ کوم چې راځئ دا وطن تنها پر موږ نه، پر تاسو باندې هم حق لري. هغه مسافرین رونه چې په واقع د دې ملت او د دې وطن لپاره د خدمت هوډ لري، موږ یې راتګ ته خوشبینه یو او الله مو راوله. بیا هم په آخر کې د هغه افغان میندو او پلرونو نه غواړم چې خپل اولادونه د خواهش په خاطر باندې د بهرونو د مایانو د خوراک کی، نو لطفا دا لړۍ ودروي، خپل اولادونه په قانوني لارو ولېږئ. انشاءالله ډېر ژر ده چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې بهیر هم پیل شي او زموږ تاسو افغانان به انشاءالله قانوني لارو باندې خارجي ملکو ته تګ کوي. السلام علیکم ورحمت الله.